لپاره یې دواګانې موجودې دي، خو هغه خبرې چې د غوږونو له لارې زړه ته ننوځي کیدای شي ټول عمر پکې پاتې شي او هیڅکله هیرې نشي. که هغه خرابې او ناروا خبرې وي نو بنده به همیش ورسره په تکلیف کې وي او د هغې له امله به یې په زړه کې نور تکلیفونه او وسوسې پیدا کیږي. او که چیرې یو څوک غوږونه له ناروا لایعنی او چټي خبرو څخه وساتي نو له هغه تکلیفونو به په آرام کې وي. الله رب العزت د مؤمنانو او خپلو خاصو بندگانو په صفتونو کې دا هم ذکر کړي چې هغوی په باطلو کارونو کې نه مشغولیږي او نه چټي او عبس خبرې اوري. الله رب العزت په خپل کلام کې په سورة فرقان کې 82 آیت کې فرمایي والذین لا یشهدون الزور واذا مروا باللغو مروا کراما. الله رب العزت په خپل کلام کې په سورة فرقان کې 82 آیت کې فرمای والذین لا یشهدون الزور واذا مروا باللغو مروا کراما. او بندگان د رحمان هغه کسان دي چې باطلو کارونو او دروغو ګواهیو ته نه حاضریږي او کله چې په چټي او عبسو مجلسونو تیریږي نو مخ ورڅخه اړوي او ځانونه ورڅخه ساتي. همدارنګه علامه ابن قیم په خپل کتاب کې مدارج السالکین کې لیکي چې محمد بن حنفیه رحمه الله وایي له لغوه او چټي کار څخه مراد سندرې دي. او عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه فرمایي الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء البقل. سندرې په زړه کې منافقت داسې رازرغونه کوي لکه اوبه چې سابه یا ترکاري رازرغونه کوي. نو سندرې او ټنګ ټکور او د دې آلات دا د شیطان له هغو لویو وسایلو او لارو څخه دي چې د انسان زړه پرې فاسدوي. همدارنګه الله رب العزت په خپل کلام کې په سورة لقمان کې 6 آیت کې فرمایي ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا اولئك لهم عذاب مهين. او ځینې له خلکو څخه هغه دي چې له حق څخه اړوونکي او عبس خبرې اخلي د دې لپاره چې په ناپوهي سره د الله له لارې څخه خلک واړوي او د الله آیتونه په مسخرو او ټوکو سره ونیسي نو د داسې خلکو لپاره سپکوونکی عذاب دی. مفسرین کرام وایي لهو الحدیث ټولې هغه عبس خبرې دي چې بنده د الله له عبادت او ذکر څخه اړوي لکه قیسې، خندا راوستونکې خبرې، خرافات، سندرې او داسې نور. د اوسني وخت له فتنو څخه یوه هم د زنا او د هغې د وسایلو زیاتوالی دی چې په دې کې موسیقي، فاحشې او بېباکه سندرې شاملې دي. نن سبا ډیر خلک په داسې ګناهونو کې اخته دي او ځینې خلک خو د زنا دغسې وسایلو ته ناروا نه وایي چې په دې توګه هغوی د محمد رسول الله د هغه حدیث مصداق وګرځېدل چې رسول الله فرمایي لیکونن من امتی قوم یستحلون الحر والحریر والمغازف. د ابو داود حدیث دی. زما په امت کې به داسې خلک وي چې زنا، د وریښمینو جامې او د موسیقي آلات به حلال ګڼي. تاسې به کتابونه مطالعه کړي ډیر په ویاړ سره د موسیقي په جواز باندې کتابونه لیکي. همدارنګه د بخاري حدیث دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي زما په امت کې به داسې قومونه وي چې زنا به حلاله ګڼي، د وریښمینو جامې به سړیو ته روا کوي، شراب او د ټنګ ټکور آلات به روا بولي. له دوی څخه به داسې خلک هم وي چې د یو اوچت غره په اړخ کې به میشت شي، د بېګاه وخت کې به دوی ته خپله د ګډو او بیزو هغه رمه ورګرځي چې د سبا په وخت کې د شپونکي په واسطه څرولو ته وتلي وي. دغه مهال به یو فقیر سړی ورته د اړتیا پوره کولو لپاره راشي نو دوی به ورته ووایي موږ ته سبا راشه، خو الله رب العزت به یې په همغه شپه کې تباه کړي چې سبا ته به پاتې نشي او هغه غر او ودانۍ به هم پرې را وغورځوي او نور د دغسې عملونو والا خلک به تر ورځ د قیامته پورې بیزوګان او سرکوزي ګرځي. زینب بنت جحش رضی الله تعالی عنها فرمای د بخاري حدیث ده
چې یو مهال محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم له خوب څخه په داسې حال کې را بیدار شو چې مخ مبارک یې سور اوښتی و. محمد رسول الله داسې وی لا اله الا الله، دا کلمه د تعجب یا افسوس په اساس وویله، او د لا اله الا الله نه یې وروسته وویلې ویل للعرب من شر قد اقترب. هلاکت او تباهي د عربو ته له داسې شر څخه چې نږدې شو. نن ورځ یاجوج او ماجوج له دیوال څخه په دې اندازه دیوال پرانیسته. رسول الله غټه ګوته او ورپسې د تشهد ګوته سره حلقه کړه، داسې کړه چې دونه دیوال یې پرانیسته. بیا وویل شو رسول الله ته آیا موږ به تباه کیږو په داسې حال کې چې زموږ ترمنځ به نیکان خلک موجود وي؟ انهلک وفینا الصالحون؟ قال نعم اذا کسر الخبز. رسول الله ورته وفرمیل هو چې کله چټلي یعنې زنا او د هغې اسباب زیات شي الله رب العزت به مو تباه کوي. نن ورځ بېحیایي خپل حد ته رسېدلې، نن ورځ بېپردګي خپل حد ته رسېدلې ده. څوک د الله نه نه ویریږي، څوک د قبر د عذاب نه نه ویریږي، څوک د جهنم نه نه ویریږي، څوک د هغې سختې ورځې د حساب او د کتاب نه نه ویریږي. خو مرګ ناګهان راتلونکی دی، هلته به د الله رب العزت حضور ته درېږي، بیا به رب العزت ته جواب نه لري، الله رب العزت به یې جهنم طرف ته روانوي. نو ګرانه وروره او درنې خورې، د دې پر ځای چې ته په خپلو غوږونو باندې ناروا اورې، موسیقي اورې، دروغ اورې، غیبت اورې، فاسد سریالونه اورې او ګورې، راځه د الله کلام واوره، د علماو وعظ او نصیحت واوره، د محمد رسول الله سیرت او ویناوې واوره چې د آخرت په ورځ د الله په حضور کې مسئوله نه یې. ځکه الله رب العزت فرمایي ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنه مسئولا. د غوږونو، د سترګو او د زړه په هکله به الله رب العزت په آخرت کې پوښتنه کوي، د ټولو نه به پوښتنه کیږي. همدارنګه د نظر ساتنه الله رب العزت په خپل کلام کې په سورة نور کې 10 آیت کې فرمایي قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم ذلك ازکا لهم ان الله خبیر بما یصنعون. ای پیغمبره مؤمنانو ته ووایه چې خپل نظرونه دې ښکته کړي او خپلې شرمګاوې دې وساتي، دغه کار د دوی لپاره پاکي او صفایي ده، بېشکه چې الله خبردار دی په هغو کارونو چې دوی یې کوي. امام غزالی رحمه الله په خپل کتاب کې منهاج العابدین الی الجنه په هغه کې لیکي چې د الله رب العزت په دې کلام کې 3 نقطې ذکر شوي دي. اول تأدیب، دویم تنبیه، دریم تهدید. تأدیب په دې قول سره قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، گویا چې دا د بادار لخوا خپل غلام او خپل مرئی ته یو ادب ورکول کیږي، نو باید چې هغه یې واخلي. دویم تنبیه په دې قول سره ذالک ازکا لهم، د دې 2 معناګانې دي. لومړی دا چې دغه کار د دوی د زړونو پاکوونکی دی، ځکه د زکات لفظ په معنا د پاکوالي سره راځي او تسکیه پاکولو ته وایي. دویم دا چې دغه کار د دوی ښېګڼو او طاعتونو ته وده ورکوونکی دی چې زکات په اصل کې نمو او ودې ته ویل کیږي. نو دا تنبیه ورکړه چې په نظرونو ښکته کولو سره د زړه پاکوالی رامنځته کیږي، طاعتونه او ښېګڼې زیاتیږي. دریم تهدید په دې وینا سره دی ان الله خبیر بما یصنعون. او په بل آیت کې الله هم فرمایي چې د سورة غافر 19 آیت دی یعلم خائنة الاعین وما تخفي الصدور. هغه پوهیږي په خاینو سترګو او په هغه څه چې سینې یې پټوي. نو څوک چې د الله په وړاندې د حساب لپاره له ودرېدو څخه ویره لري، دغه وعید او تهدید ورته کافي دی. نو باید چې بنده د سترګو ساتنه وکړي، او که یو څوک په کتلو کې احتیاط نه کوي نو یا خو به یې حرامو ته کتل کیږي او یا بېمعنا او فضولو شیانو ته، او که قصدا حرامو نامحرمو ته وګوري نو په لویه ګناه کې به واقع شي. همداراز زړه به یې مشغول او خراب شي، او که الله ورباندې رحم ونه کړي نو د زنا په ګناه. همدارنګه فضولو شیانو ته کتل هم زړه مشغولوي او هم وسوسې منځته راوړي، او د نظر په ښکته کولو او ساتنې سره په عبادت کې خوند پیدا کیږي، په طاعت کې خوږوالی او حلاوت راځي او زړه صفا کیږي.
په مسند احمد کې راغلی محمد رسول الله فرمایي النظر سهم مسموم من سهام ابلیس، کتل د شیطان له غشو څخه زهرجن غشی دی. امام ابن قیم رحمه الله په خپل کتاب کې الجواب الکافی لمن سأل عن دواء الشافی کې لیکي په نظر او کتلو کې احتیاط نه کول د ډیرو لویو پیښو او پریشانیو رامنځته کیدلو سبب دی. له لومړي نظر څخه په زړه کې سوچ پیدا کیدل راځي، بیا له هغې فکر پیدا کیږي او له فکر څخه شهوت منځته راځي، بیا شهوت اراده زیږوي، اراده قوي کوي تر دې چې عزم او تصمیم نیولو ته ورسیږي. بیا که چیرې کوم مانع او خنډ نه وي نو حتما فیل واقع شي. نو ځکه خو ویل شوي دي چې د نظر په ښکته کولو باندې صبر کول آسان دي په نسبت د وروستنیو حالاتو. د هغې هره پیښه او غم له لیدلو او کتلو څخه سرچینه نیسي. تاسې نه وینئ چې دغه لوی اور له وړوکي بڅرکي څخه را پیدا کیږي. الله دې زموږ د نظرونو او زموږ د سترګو ساتنه وکړي. په همدې هیله قدرمنو اوریدونکو نور به م واورو خو د یوې دمې نه وروسته. قدرمنو اوریدونکو بیا هم زموږ سلامونه ومنئ. علامه ابن قیم رحمه الله فرمایي الله رب العزت هیڅ یو مرض نه دی رالیږلی مګر دا چې علاج یې ورسره هم رالیږلی دی چې څوک ورباندې پوهیږي او څوک ورباندې نه پوهیږي. نو د ناروا کتلو د مرض درملنه په دې سره ده چې لومړی ماده له منځه یوړل شي، په دې معنا چې ناروا کتل اصلا ونه شي، او که چیرې ناروا کتل صورت ونیسي نو بیا یې علاج په پرېښودلو او منع کولو سره دی. او که وغواړي چې له ابتدا څخه په دې مرض اخته نه شي تر څو له پریشانیو او غمونو څخه خلاص شي نو باید چې د نظر ساتنه وکړي او د نظر د ساتلو هغه متعددې ګټې او فایدې چې دي هغه باید رایادې کړي. د نظر ساتلو او د نظر ښکته کولو اوله فایده، نظر ښکته کول د هغه الهي امر عملی کول دي چې د انسان د دنیا او آخرت نیکبختي ورپورې تړلې ده. د هیڅ یو بنده لپاره په دنیا او آخرت کې زیات ګټور پرته د الله د امر په ځای کولو څخه بل څیز نشته دی، او هیڅ انسان په دنیا او آخرت کې له بدبختي سره نه دی مخ شوی مګر د الله د اوامرو په ځای کولو سره. ته چې د الله رب العزت اوامر پر ځای کوي په دنیا او په آخرت کې د دې نه لویه نیکبختي بله نشته. او ته چې د الله رب العزت د اوامرو او د احکامو نه سرغړونه کوي د دې نه لویه بدبختي بیا په دنیا کې بله نشته. دویمه فایده، نظر ښکته کول انسان ته د زهرجن غشي اثر نه راپرېږدي. هغه غشی که زړه ته یې ورسیږي کیدی شي چې له مرګ او تباهي سره یې مخ کړي. درېیمه فایده، نظر ښکته کول او د نظر ساتنه زړه له الله سره تړي او الله طرف ته متوجه کوي. او کله چې د نظر ساتنه نه کیږي نو بیا زړه پراګنده، حیران او له الله رب العزت څخه لري. همداراز د نظر بېمهاره پرېښودل زړه ته ډیر خطرناک وي چې په دې وجه د بنده او د هغه د پالونکي ترمنځ وحشت او نابلدتیا رامنځته کیږي. څلورمه فایده، نظر ښکته کول او د نظر ساتنه زړه قوي کوي، زړه ته خوشحالي وربخي، او د دې برعکس نظر نه ساتل زړه کمزوری کوي او له غم او خفګان سره مخ کوي. نو که غواړي چې الله دې زړه قوي کړي، که غواړي چې الله رب العزت دې زړه ته خوشحالیانې ور په برخه کړي د خپل نظر ساتنه وکړه. ځکه هغه کسان چې د خپلو نظرونو او د خپلو سترګو ساتنه نه کوي د هغوی زړه ضعیف وي، همدارنګه تل لپاره په زړه کې غم، اندوه او حسرتونه پراته وي. پنځمه فایده، نظر ښکته کول زړه رڼا کوي. په صورت نور کې الله رب العزت د نظرونو ښکته کولو امر څخه وروسته د هغې په تعقیب سره فرمایي الله نور السماوات والارض مثل نوره کمشکات فیها مصباح قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم. د دې نه وروسته بیا الله وایي الله نور السماوات والارض مثل نوره کمشکات فیها مصباح. الله د آسمانونو او د ځمکې رڼا کوونکی دی او د هغه رڼا د چاختې په څیر ده چې ډیوه پکې ایښې وي. شپږمه فایده، نظر ښکته کول بنده ته ریښتینی فراست او هوښیارتیا ورکوي
چې د هغې په واسطه د حق او باطل ترمنځ او د دروغ ویونکي او رښتیا ویونکي ترمنځ توپیر کوي، الله رب العزت بنده ته د هغه د عمل برابر د هغه له جنس څخه بدله ورکوي. نو څوک چې له حرامو څخه سترګې بندې کړي د هغې په بدل کې به د بصیرت یعنی د زړه دید او رڼایي ورپه برخه کړي او د علم، ایمان او معرفت دروازې به ورته الله را پرانیسي. او څوک چې د نظرونو ساتنه نه کوي هغه لپاره بیا دا شیان نشته. اووم، نظر ښکته کول زړه ته ثبات، زړه ته شجاعت، زړه ته قوت وربخي چې په دې توګه بنده د مرستې، دلیل، زور او توانایی لرونکی شي او پر دښمنانو غلبه پیدا کړي. لکه څنګه چې په یو اثر کې راغلی دي څوک چې د خپل هوس مخالفت کوي شیطان یې له سوري څخه ویریږي، اما څوک چې د خپل هوس مخالفت نه کوي او د خپل نظرونو ساتنه نه کوي په هغه باندې د شیطان جال راخپور وي چې تل لپاره یې په بدبختیو، فساد، بېحیاییو او په فحاشیو کې ورګزارئ. اتمه فایده، نظر ښکته کول او د نظر ساتنه زړه ته د شیطان لارې بندوي او شیطان د نظر له لارې زړه ته ډیر په سرعت سره ورننوځي. که تا د خپلو سترګو ساتنه وکړه، په خپلو سترګو د ناروا او نامحرمو ته ونه کتل، الله رب العزت به د شیطان لارې بندې کړي. هیڅکله به هغه تا دوکه نه کړي، هیڅکله به دې د الله له لارې نه منحرف نه کړي. که خدای مه کړه د نظر ساتنه دې نه کوله، خپلې سترګې دې بېمهاره پریښې وي، په هغې د حرام او ناروا کتل، نو تا شیطان لپاره دروازه پرانیستله او چې شیطان لپاره د دروازه پرانیستله نو بیا به د هلاکت او د بدبختیو کندو ته ورګزاروي. کله به هم تا پرې نږدي چې د اسلام مقدس دین په مستقیمه لار باندې روان شي یا د الله رب العزت په اوامرو او د الله رب العزت په احکامو باندې عمل وکړي. نهمه فایده، نظر ښکته کول د بنده په مصالحو او ګټو کې فکر کولو ته زړه فارغوي. لسمه فایده، د سترګې او زړه ترمنځ یو سوری او لاره موجوده ده چې له هغې څخه یو بل ته تلل راتلل کیږي. که زړه خراب وي نو نظر خرابیږي او که نظر خراب شي زړه ته خرابوالی راځي او که زړه سم وي نظر سم شي او که نظر سم شي نو زړه ته یې سموالی ورشي. نو الله رب العزت دی زموږ د بدن د ټولو غړو ساتنه وکړي، په ځانګړې توګه د سترګو چې څو الله رب العزت موږ ته کامیابي د دنیا او د آخرت را په برخه کړي. په همدې هیله قدرمنو اوریدونکو دا وه زموږ د نن ورځې خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې شوه. تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسې درانه حضور ته راځم، تاسې ټول په لوی او بخښونکي الله سپارم. پاتې ژوند مو نیکمرغه، ښاد، بریالي او کامیاب اوسئ.